د ډایرکټریټ اف کلچر لخوا راجوړه شوې دوه ورځنۍ غونډه په ګلیاتو کې مینان به ستاسو دغه ویډیو ګوري. یو خو دا ده چې رښتیا خبره دا ده چې چېرته کلچر وي ډېره ښه پتا پوهېږم اے خاطر ما هر څه ملاویږي قدرمنو ګډ مارننګ اینډ سحر په خیر. ګلیات د خیبر پښتونخوا هغه ښایسته د سیلګرۍ ښکلې سیمه چې په هزاره ډیویژن کې راځي او زیاتره دلته هزاروال دي هند کو سپیکینګ زمونږه رونه یا هغه کمیونټي پاتې کیږي. د قدرت د ښکلاګانو یوه ډیره ښایسته ګلورینه سیمه چې هر کال یې په زرګاو نه بلکې په لکاو سیلانیان راکاږي. د دې یو ډېر ښایسته روډ دی، په هغې باندې به ځمه تېرېږم به دغه پوره سفر به تاسو سره شریکومه. تاسو زما په دې بیکګراونډ کې کتی شئ چې څومره ښایسته لړې دي، وریاځې هم راکوزې شوي دي، د ونو سره خبرې کوي. نن در باندې د ګلیاتو د ښکلاګانو سفر کومه. په دغه ښکلاګانو کې راسره وړوکی خس زرداد بلبل، عزیر شیرپاو، مینا ګل سندرغاړي هم دي. دلته موږ یو میوزیکل نایټ له راغلي وو د کلچر ډایرکټریټ لخوا. دغه ټوله سلسله در سره شریکومه، ما سره اوسئ. دا مهال زه په ګلیاتو کې نتیاګلۍ کې په یو ډېر ښایسته سینک ویو کې ولاړ یم، خو ما سره زما یار نشته دی، زه ډېر خفه یم. خو زما دا هم یو سوچ دی چې څه در سره نه یې په هغې پسې خفګان هسې بېمانې دی. سهار دی، ګاډي را روان دي، د روډ په منځ باندې ولاړ یم. راشد خان راشد ترې دا شعر ډالی وي چې ناست یم په چمن کې سره ګلونه مې ملګرې دی، خیر دی که ته نه ستا یادونه مې ملګرې دي. راشد خان را سره نه دی راغلی، خو به هر حال څه کسان د ډېر لرې نه انتظار کوي او زه پوره ګماني یم چې دا زما انتظار کوي، ځکه چې موږ خو هم اوس دوه اته خلک پیژني که نه، نو دا پته به اوس لګي چې دوی د چا انتظار کوي. وروره زما انتظار کوئ که څنګه؟ نه نه رښتیا خبره وکړئ. ګورئ ما خوا سره شک په بنیاد وي. په خیر ستړي مه شئ، راغاړې وځئ راشئ په دې ویډیو کې په خیر وکړو. څنګه یې جانانه؟ ټیک ټاک خوشحاله سوکاله السلام علیکم. ستړي مه شئ ستړي مه شئ. ما خو د ګمان نه وي. ګوره یاره امیر صاحب مونځ کوه او دس کوه امیر صاحب، غم هم د ولس کوه امیر صاحب. او زه یم د ښکلا مین ځکه خو په تا مین، زه په دې مولا مین او دا مولا په ما مین. څنګه چل جي؟ تاسو ښه ټیک ټاک خوشحاله؟ السلام علیکم مشره، تاسو ښه جي؟ ټیک ټاک خوشحاله سوکاله. بس زار وخت کې راسې ناڅاپي راځم. تاسو د کوم ځای نه راغلی د خیره لږ راته دا ووایئ. دا ځان ته ولګوه. او دا خو ډېر خوند وکړو. د پېښور نه راغلی، کله راورسېدی؟ موږ پرون راغلی یو. پرون راغلی یې. بېګا شپه مو دلته وه چېرته په دې ګلیاتو کې؟ مرې کې وه. مرې کې وه. موسم څنګه دی د دې ځای دا حالات د دې شکر الله بالکل داسې خوشحاله او عصري دی موسم سره که نه، ډېر ښکلی موسم دی او خوند کوي که نه. یاره دلته مې یو بله خبره ولیده مشره، لکه زمونږ ګوره کالام شو، زمونږ تیرا، زمونږ سوات، زمونږ شانګله، هغه هم ډېر ښکلي دي، خو هلته سیلګري یا ټورسټ دومره نه انکریج کېږي. لکه په پینټ شرټ کې ګرځېدل خلکو ته لږ ښه نه ښکاري، هلته دا ټنګ ټکور یا هلته څوک ځان سره مایک او سپیکر راوړي. خو دلته دا ماحول ډېر ښکلی دی، نو ټورسټ هم ډېر راځي. دا څه وجه ده زموږ طرف ته د ټورسټو دا فلو به څنګه ډېره ومنګه چې خلک راشي، کیپټل سرکولیټ کړي، پیسې ولګوي، زموږ خلکو ته د فایده راشي. تاسو به څه ویل غواړئ یاره په دې کې؟ زما خو زیات دې دغه پام نه دی راغلی، نه دې کې کله داسې سوچ کړی دی. فرسټ ټایم زموږ خپل انجویمنټ ته راغلل دکې او دې باندې زموږ زیات دا سوچ نه راځي ورته کوم تاسو ویل. دا خو ځان له د بدمرغۍ خبره ده چې دې ته لا موږ سوچ هم نه دی کړی. قدرمنو دې ته به سوچ کوو د مینې د الله په امان جي. چکر یې ووایي د ژوند نه خوند والې. قدرمنو دا زمونږ یاران د پېښور نه راغلي وو. آها دا ګورئ چوپه رستم ته خو پټ ناست وو یاره، موږ سره دې نه لګي که ولې؟ ولې نه لګي؟ خو دا ملګري ټول راغلي وو تاسو سره. خوشحاله اوسئ، ډېره مینه او احترام. قدرمنو روان یم په دې ګلیاتو کې. راشد نشته دی، زه بالکل یوازې یم. های 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 راشد تا ته یو څو ټپې ډالۍ کومه. راشد ته چې نه زه بالکل یوازې یم. او خدایه زما راشد زما کړې، او چې زما نشي بیا د تورې خاورې شنا. او دا دوه یاران هم لګیا دي خپله کیمره سیټ کوي. نو زه یم
که دیو زمانه څه 60 ماټلي موږ هر وخت کې تیارو ښه زړګو تاسو څنګه ہے یار پختانے یا آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں ہزارہ اچھا تو وعلیکم السلام بھائی بھائی تو کیا کرنا ہے اب آپ لوگوں نے اچھا آپ یوٹیوبر سے اچھا 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 تو یہ سین آپ لوگوں نے ریکارڈ کرنا ہے ہاں حضر منو دادو یوٹیوبر سے کتنے سبسکرائبر ہے آپ کا 12,000 اچھا آپ لوگوں نے ابھی شروع کیا یوٹیوب جی جی ہم نے ابھی میں بھی یوٹیوبر ہوں کوئی 1 لاکھ کے قریب میرا سبسکرپشن ہے ٹھیک ہے پشتون بیلٹ کے جتنے خوبصورت مناظر ہے جتنے بھی یہ نیچرل بیوٹی ہے میں اس کو ڈاکومنٹ کر کے اس کو کیپچر کر کے پھر لوگوں تک پہنچاتا ہوں اچھا تو آپ کا کیا ہے کوالیفیکیشن ہم لوگ بیچلرز کر رہے ہیں کمپیوٹر سائنس میں فیڈرل اردو یونیورسٹی اسلام آباد اچھا فیڈرل اردو یونیورسٹی اسلام آباد سے تو کس طرح آپ لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم نے یوٹیوب پہ کام کرنا ہے دنیا کو اس بیلٹ کا ایک پرامن شکل بھیجنا ہے یہ کس طرح سوچا؟ اصل میں پوری دنیا میں نا پاکستان کی جو امیج بنی ہوئی ہے وہ بہت ہی انہوں نے نیگیٹو پیش کی ہے تو ہماری کوشش یہ ہے کہ پاکستان کی خوبصورتی کو پاکستان کے لوگوں کو اچھے طریقے سے ان کا پازیٹیو امیج دنیا کے سامنے پیش کریں گے. تھینک یو سو مچ بردر گاڈ بلیس یو. اور ابھی یہ کیا ہے ٹائم لیپس پہ آپ لوگوں نے لگایا اس کو؟ جی جی ابھی ہم نے ٹائم لیپس پہ لگایا ہوا تھا. اچھا ٹائم لیپس پہ یہ ہم یہ اچھا ویری گریٹ تھینک یو سو مچ نائس ٹو میٹ یو خوش رہے آباد رہے قدرمنو دا یارانم یوټیوبرز دي او بس ځان له ژوند نه جوړ کړی دی زه به روان یم راشد ته خو ما سره نه یې تا همیشه موږ په نیمه لار کې پرېښي. السلام علیکم استاد جی کیا حال ہے جناب ٹھیک ٹھاک خیریت لوگ آ رہے ہیں ٹورسٹ وغیرہ ٹورسٹ آ رہے ہیں ٹورسٹ آپ لوگ خوش ہیں یہاں پہ؟ خوش ہیں صاحب. اچھا اور لوگ آ کے مطلب یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ کھانا وغیرہ کھاتے ہیں یا کیا ہے آپ کا کوئی دکان ہے؟ دکان ہے یہ اچھا اس میں پٹا ٹوپی رکھ لیے ہیں آج سے تو ہاں بوتلا شوتلا رکھنے کا. اچھا اور کس طرح ہے موسم بڑا سہانا رہتا ہے ہر وقت آپ لوگوں کا؟ جی ہاں. اچھا اور آپ لوکل ہے کاکا جی یہاں کے؟ جی آپ اس جگہ کا ہے نا مطلب یہاں کے لوکل ہے؟ جدی خاندانی اسمالوں کے یہی. اچھا اور یہ جو دکان ہے یہ آپ اس کا کرایہ دیتے ہیں یا اپنا جگہ ہے یہ؟ نہیں اپنا جگہ ہے. یہ اپنا جگہ ہے. جی جی اچھا تو آپ لوگ خوش ہیں ٹورسٹ سے؟ جی جی ہاں. کوئی مسئلہ کوئی بدامنی کوئی مسائل تو نہیں ہے یہاں پہ؟ نہیں صاحب نہیں. اچھا تھینک یو کاکا جی خوش رہے آباد رہے. کاکا جی هم خپه چروت کړي او کاکا جان مزه کوه مزه زبا روانم زبا ګرځم زبا د وطن د ښکلاګانې تاسو ته ښیم. احی راشده چې نارې په شمشي په ځان باندې هیبت راولم او چې نارې په شمشي په ځان باندې هیبت راولم ماہ سارا شا باران داسی وریگی چی بس ہائے ہائے دا پشم دے نرے نرے. راشدہ ستا کرسی اس ہم خالی دا بند دروازے وہم ولی وہم پل زرط نارے وہم ولی وہم جرفا نو. راشدہ السلام علیکم بھائی کیسے جانی ٹھیک ٹھاک خیریت دا خلق را روان دی را خوش دی. بھائی جان آپ کیسے ہیں جانی؟ ٹھیک ٹھاک. نام کیا ہے؟ محمد علیم. محمد علیم. آپ اسکول وغیرہ گئے ہیں کبھی زندگی میں یا نہیں؟ نہیں 3 تک پڑھا ہے. 3 تک پڑھا ہے. کیوں نہیں پڑھتے آپ لوگ اسکول کیوں نہیں جاتے یار اتنا خوبصورت علاقہ ہے سب کچھ ہے اسکول نہیں ہے یہاں؟ ہم یہاں کے نہیں ہیں. کہاں کے؟ ہم شریف باولپور کے ہیں. او باولپور کے. آپ تو مہمان ہیں ہمارا یار انصاری. اچھا تو کب آئے ہیں آپ لوگ؟ جی ادھر مزدوری کرتے ہیں. مزدوری کرتے ہیں؟ جی. اچھا مزہ ہے مزدوری کا؟ بس ایسے کماتے ہیں یا نہیں؟ جی کماتے ہیں. اور یہ کرونا وائرس کی وجہ سے آپ لوگوں کے کاروبار پہ بھی کوئی اثر پڑا تھا؟ جی پڑا ہے. اچھا عمر کیا ہے آپ کا؟ عمر ہماری ہے 21 سال. 21 سال. تو گھر یاد نہیں آ رہا؟ آ رہا ہے کیوں نہیں آ رہا بس مجبوری کی وجہ سے یہاں پہ پڑے ہیں. ہائے ہائے تھینک یو سو مچ خوش رہے آباد رہے. د غریبی میر منا واخلما ہے سڑے بستڑے وی د بل زړه بساتینا. دا سړی غریبو او زه په غریبانو باندې ډېر خفه کېږم. یو دې غریب پیدا کړم خدایا او بل دې مین په زورورو خلکو کړم. راشده سهار دی هغه سرونه نه لګي کوم چې د شپې لګي ځکه چې د هر وخت خپل یو سوري که نه نو نتیا ګلي
دغه روډ دغه ښکلا روان یم را سره ډېر ښه تکړه آرټسټان هم راغلي دي هغه به در سره هم معرفي کومه ډایرکټریټ آف کلچر لخوا را جوړه شوې 2 ورځنۍ غونډه په ګلیاتو کې په ډېر ښایسته ډول باندې نن زموږ دویمه ورځ ده بیګانې حال به تاسو لیدلی وي نن دا دی زموږ سټیج را جوړیږي بیا به دلته مازدیګر لا د ټنګ ټکور د ژوند د هلو ځلو یوه نوې نړۍ را جوړیږي ګیر چاپیره خلک لګیا دي څوک ځان له تصویر وباسي څوک اخوا روان دي څوک دې خوا روان دي څوک لګیا دی په سکروټو باندې خواږه چینکونه یې ښې دي کاوې تیارېږي منمه په یورپ کې ملګرتیا په میکده شي خو دلته کې جوړیږي په کاوه انډیوالي نو دوی په کاوه باندې انډیوالي جوړیږي ډایرکټر کلچر زمونږ ډېره تکړه محترمه هغه را سره ناست دي شمع نعمت د سوات د سردرو یو ډېر تکړه او زیرک فکر میډم سلام علیکم السلام علیکم وعلیکم سلام زمونږ د پیج ټول مینان بس تاسو دغه ویډیو ګوري یو خدا ده چې رښتیا خبره دا ده چې چېرته کلچر وي هلته خلک وي کلچر چې ژوندی وي نو موږ ته زموږ تاریخ یاد وي ستاسو د دې ټول غونډې په شا باندې کم فکر دی کم هغه تحریک و چې تاسو دې ته وهڅولی چې تاسو داسې غونډه را جوړه کړه السلام علیکم ټول علیکم السلام تھینک یو سو مچ خوشحاله اوسئ مونږ ایکچولی د کووډ نه وروستو ویل چې د کلچرل ثقافتي زموږ چې څونه ټولنې دي هغه بیا شروع شي خو چونکې انډور مونږ دا بیا نشو کولی هغه شانتې ایس او پیز بیا نشتر هال کې که مونږ ایس او پیز فالو کوو نو هغې په سیټینګس ارینجمنټ او په هغې کې دومره خلک بیا زموږ سره نه راځي پېښور کې ډېره زیاته ګرمي ده هلته کې بهر که مونږ خلک کېنوو نو هغه دومره مونږ ته دغه مناسبه نه ښکارېده ټورسټ سپاټس هغه ځایونه دي چې هلته کې د ملک یا د بهر نه خلک راځي د پښتنو هغه کلچر داسې خلکو ته پرزنټ کول په دې ځایونو کې ډیر اسانه وه نو مونږ په دې ویکینډس باندې دا دغه وکړل چې مونږ به په هر یو ویکینډ باندې ټورسټ سپاټس ته ځو او دغه شانتې ټولنې به کوو ډایرکټریټ آف کلچر د طرف په راروانو وختونو کې میډم د کلتور په مد کې تاسو کمې ارادې لرئ کم پلانز لرئ او د ولس دپاره کمې د سوکالۍ یا د خوشخبرۍ کمې خبرې تاسو سره وي نو هغه هم را شریکې کړئ مونږ یو څنګه چې نشتر هال دی دغه شانتي کمپلیکسز زموږ په ذهن کې دي چې مونږ به په هر یو ډیویژن کې جوړو کلچرل کمپلیکسز د هغې نه علاوه زموږ په ذهن کې دي چې څومره آرټسټ دي د هغې د ښېګړې دپاره که هغه هر څه وي سوشلی یا فاینانشلی څه وکړو هغه هم زموږ په ذهن کې دي او نور کم تھیټر یا کم څیزونه چې هغه فاینانشلی دغه ته آرټسټانو ته فایده رسوي هغه موږ بیا شروع کوو صحیح ډېره زیاته مننه کوم میډم خوشحاله راته اوسئ ژوندي راته اوسئ قدرمنو دا وه زموږ ډېره محترمه میډم یو را سره خپل نظر شریک کو ځای په ځای باندې خلک ناست دي کښېنئ تاسو مړه خیږئ تاسو ته به هېڅ ستونزه او مشکل نه ښه کم خلک چې نه غواړي نو دا جرنلیسټک ایتکس دي چې هغه به نه تکلیف کوو دا تاسو لیدی شئ زموږ دا سیټینګ شوی دی څو شیبو کې به دلته بیا یو ښایسته بانډار را جوړیږي زموږ چې څومره هم کتونکي دي هغو راتلی شي د دې نه خوند اخیستی شي زه ورځمه زمونږ د طنز او د مزاح د دنیا یو ډېر لوی نوم یوه ستنه ده زمونږ د طنز او د مزاح عزیر ماما را سره ولاړ دی ماما جي ډېر مصروف په دې موبایل کې اوري په دې یوټیوب د ډېرې پیسې وګټلې جوړې السلام علیکم قدرمنو ملګرو یارانو دوستانو څنګه یې نو یوټیوب خدای جوړ کړی موږ د پیسو لپاره دی د نورو ماما جانه دا دې ټیک راته ووي خو د نورو آرټسټانو ته بس څه په کار ده چې هر آرټسټ دا جوړ کړي هغه د دې نه پیسې وګټي دا زموږ حق دی که نه یاره ته مني ته په خدای باور وکړه دا به ته په رښتیا هم خالد ملک زموږ ډېر ښه سینګر دی د ټاپ سینګر دی خوندور سینګر دی ګوره هغه د دې خوشحالۍ نه چې دی نو هغه خلاص دی خبر ته نه دی دلته د هغه محرومه دی محرومه دی او چې هغه سره کوم ملګري دي خان مراد قصه قطاره مطلب هغه دوکړي ماران خپل ملګري چې کومه ډله ټپله نو خدای دې هغوی ته مې هدایت وکړي نو هغوی ورته هم نه دي ویلي یو خالد ملک دی چې د چینل به زه هم ني د ټولې دنیا چینل شته او دې ځله به د خالد ملک چینل موږ جوړو انشاءالله دا جوړو به او غوړې غوړې سندرې به درته پیش کړي خالد ملک خو پېژنې ډېره زیاته مننه کوم ماما جانه دا زموږ فرض دی چې څومره هم آرټسټ کمیونټي ده چې د کم انګل نه موږ د دوی مرسته کولی شو د دوی مدد کولی شو چې دوی سره موږ مدد وکړو زموږ هغه آرټسټان څوک چې د قد قامت نه واړه دي خو د هغو کار او زیار چې دی نو هغه ډېر زیات لوی دی هغو را سره هم ناست دي بلبل صاحب خو نشته دی خو د بلبل یو ښه لاس موږ سره ناست دی سلام علیکم جانانه وعلیکم السلام څه حالت دي ته هم راغلی نتیا ګلي ته او که نه موږ
مونږ نتیاګلې ته راغلي وو بس یخ خو دله نه کېږي که نه نه یخ خو نه کېږي دلته خو موسم ماشاءالله ډېر ښکلی دی او داسې موسم قسمت والا خلکو ته میلاویږي نو بیا مونږ ته نه دی پکار چې مونږ دې نه تنګ شو. نن به څه کوئ څه ډرامه وغیره ده نن که څه دي؟ او نن خو بس دا سرکاري پروګرام دی د 6 ستمبره او دې کې چې کوم دی خاکي دي سنګران هم پکې دي او ډېر مزېدار پروګرام دی او بس مونږ هم ترې مزې الو تاسو هم ترې مزې واخلئ. خوشحاله راته اوسئ ډېره مننه والسلام. ژوندي او بریالي راته اوسئ. قدرمنو لوبه ورو ورو راګرمه شوه قصې شروع شوې دا زمونږ بلبل صاحب دی بلبل صاحب تاسو سره به یو دوه خبرې کومه قدرمنو دې سړي پسې ګرځېدمه دا د زمونږ د ډرامې د دنیا یو ډېر ځلېدلی نوم دی د عمر نه خو ډېر زیات دی د قد قامت نه که دی دومره نه دی خو د فن او د خدمت د لارې د ډېر څه کړي دی. بلبل صاحب ته هم راغلی څنګه چل دی خوشحاله یې موسم هم ښه دی؟ الحمدلله مونږ د سپیشل د کلچر ډایرکټریټ شکریه ادا کوو چې هغه یو دا شانتې رنګیني جوړه کا او یو دا شانتې میلې جوړه کا د دې پښتنو دپاره ولې دا کرونا وهلي وو او ډېر ځپلې شوي وو او ډېر مایوسه وو خو زموږ د کلچر ډایرکټریټ دا یو هلې ځلې وي او هغې میدان ته راوویستې چې او دا خلک بیا راغون شي بیا خوشحالي مناوږي بیا غرورولي جوړه شي. او بلبل صاحب بېګا دې د عزیر ماما نه په ډرامه کې ډېر سخت وهل خوړلي دي پنجه دې نه راچوله دا به ولې ته ټول عمر وهل خورې؟ نه جي وهل خو به نه خورم خو دا عوام خوشحاله کوله یعنې دې آرټسټانو خو هسې هم وهل خوړلي دي لکه غریبانانو سره څوک ملګرتیا نه کوي او څه چې د عزیر ماما ووهي نو دا خو به خالص وایي څه رب وو او څه عبدالرب وو. نو مینهوالو انشاءالله تاسو دپاره لګیا یو ستاسو دعاګانې به مونږ سره وي او مونږ به ستاسو په مخ باندې مسکراهټ راولو خوشحالي به راولو چې تر کومې ژوندي وو نو لګیا به یو تاسو به خوشحاله وو. ښاد آباد اوسئ مینهوالو ډېره مننه ډېره مننه خوشحاله او ژوندي راته اوسئ. بلبل صاحب تاسو هم ډېره زیاته مننه کومه. قدرمنو قصې روانې دي زمونږ آرټسټ کمیونټي هم راغلې ده او دلته تاسو کتی شئ د کاو د کبابو د چایو سیټنګ هم شوی دی درنګ ساعت لبه دغه غونډه را شروع کېږي او بیا به ترې مزې اخلو. زمونږ ډېر خوږ یار ډېر ښه طبله نواز او ډېر ښه د فن خدمت کوي الله دې راته تا هم ژوندی لري. ډېره مینه په ما ډېر زیات ګرانې دا ځوانان ورغئ دا لوګی به لږه خوا کو بیا وایي چې او مور به دې مخ کول کړی نه وې هو زه دې په لپو لپو لاړې تېرومه زه دې په لپو لپو لاړې تېرومه او غرونه دي نو چونکې وایي چې او په لوړو غرو الله مین دی په سرې واورې وروي ویښ کې ګلونه په سرې واورې وروي ویښ کې ګلونه او ټول را سره ووایه لکه چې او د تورو غرو په سر مې کلی د جانان دی څه نری نری باران دی باران د تورو غرو په سر مې کلی د جانان دی څه نری نری باران دی باران څه نری نری باران دی باران. قدرمنو زمونږ یوه موده ده چې زمونږ په خاوره باندې د امن وي دلته د مینه وي دلته د سندره وي دلته د ښکلا وي د هغه لړۍ په کړۍ کې نن په ګلیاتو کې په دې نري نري باران کې د ښایسته اور په غاړه باندې ځوانان مشران ماشومان دا راغونو او موږ د مینې او د امن ټپه دې دنیا ته ورخوره کړه چې سفر یې تل د مینې سفارت دی. زه د هغه قافلې نماینده یم سرحدونه مې نظر کې نه ځایږي د نړۍ د هر وطن زه باشنده یم. محترمه مینا ګل د سندرې د دنیا یو مستقل مزاجه نوم ورسره ګلاب خیل استاز د رباب د دنیا یو ډېر لوی استاز دیو هم راغلی دي دغه دوه ورځنۍ غونډه کې دیو هم خپل د هنر د لارې پښتنو ته سندره او فن ورسو. د خاطر بابا یو ډېر شاهکار روبایي ویلې وه د هغې یو دوه مصرې او دا زما ډېر زړه غواړي چې دا ستاسو نه په ژوندۍ بڼه ما کله واورېدې دا ارمان مې نن پوره شو. ضرور ضرور جی بالکل. نور پزړه مې نه ځي
مرورېږي چې سوایم رانه بیا مرورېږي چې سوایم ډېره ښه پتا پوهېږم اے خاطرا خو بسترګې مې شرمېږي چې سوایم. واه 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 ډېر زړه پورې رښتیا خبره ده. الله درته ډېره لویه غړۍ بخلې ده او دا دې الله هم دغسې تانده ساتي. ستاسو د مینې او د احترام ډېره مننه کوم.